هغه ورځ مې په واشنگټن ډي سي کې د یو مشر سره خبرې کولې او هغه څه دعوه وکړه. نو ما ورته وی چې څنګه؟ نو هغه وی څنګه څه مقصد؟ نو ما مطلب دا دی چې ولې ته داسې وایې که نه؟ نو هغه وی چې ولې خو جنګ دی. زه د هغې مشر په خبره باندې ډېر سخت فکرمند شوم او زما دې خبرې ته مخکې کله فکر نه و کړی. هر چند که دا خبره موږ په کلو کې، په جماعتونو کې، په حجرو کې، په ملګرو کې، په کرکټ په میدانونو کې، په مجلسونو کې زیاتره وخت کوو، اورو یې، غوږونه مو ورسره اشنا دي. خو زه یې نه وم داسې حیران کړی. زه حیران شوم چې ولې خو جنګ نه دی اصل کې، ولې خو یو بنیادي سوال دی چې زه حق لرم او چا چې دعوه کړې ده د کومې خبرې هغه دا حق لري چې هغه ما ته وضاحت وکړي. زمونږ اکثره تنقیدي غونډو کې، په سیاسي مباحثو کې، په تر دې حده پورې چې په اکیډمیک ډسکشنز کې هم چې کله څوک سوال وکړي په کوم انټلیکچوال باندې، په کوم رایټر باندې، نو هغه ما دا محسوس کړی دی چې هغه یو قسم د ډیفینسیو، یو دفاعي موډ ته لاړ شي او هغه شاید دغه سوال کوونکي په فکر باندې شک کوي چې یاره دی زما په دې خبره پورې ټوکې کوي یا پورې خاندي یا په یقین نه کوي. دغسې سوال مطلب هرګز دا نه وي. سوال مطلب دا وي چې اورېدونکی لیدونکی ستا په خبره کې دلچسپي اخلي، ځان پوهول غواړي او د یو دعوه کوونکي بیا فرض جوړېږي چې هغه خپله دعوه ثابته کړي. پخوا به داسې کېدل په کلو کې، په حجرو کې چې یو مشر خان کاکا به کیسه شروع کړې وه، کچرانو به ورته غوږ نیولی و، هغه چې بس سوي د اماو د کماو کیسې به یې کولې، تا به ورته وي چې و چلنج کوو بچانه، خان کاکا چا نشو چلنج کولی. دې دور کې دا دعوې چې کومې کوي خلک، زه خپلو کشرانو ته دا خواست کوم، خپلو همزولو ته او ملګرو ته دا خواست کوم چې تاسو هره دعوه چې ده که څوک وکړي هغه ډېر په ښه انداز کې چلنج کوئ، که تاسو یقین نه وي په خبره باندې او که تاسو په پوه هم نه یې. مثال په توګه کېدای شي تاسو یقین وي چې دا خبره به داسې شوې وي، خو تاسو په زړه کې شک دی. نو د اضافي معلوماتو په خاطر چې په هغې خبره ځان پوهه کوي، د دغې استاد نه، د دغې مولوي صاحب نه، د دغې خان کاکا نه تپوس وکړئ چې دا کاکا دا خبره ته څنګه کوي. کاکا تا چې ویل چې پخوا به یوسف علیه السلام په هوا تله یا به د تورابان دیو چې دی هغه به راته په کلي کې به یې دا کارونه کول. نو دا داستان چې دی د دې حقیقت څه دی؟ مطلب یو دا فوک داستان دی، د خوند یو قصه ده، حقیقت سره تعلق نشته دی. دغه رنګې د مذهبي مشرانو په هکله ډېرې دعوې کېږي، دغه رنګه د طاقتورو خلکو چې چا جګړې ډېرې کړي د هغو په هکله ډېرې دعوې کېږي، دغه رنګه د نور داسې بلا څیزونه چې خلک دعوې کوي. زه به هم دغه دعوې چې کله هم څوک وکړي، که تاسو فکر کوئ چې په دې دعوه کې ستاسو شک دی یا سم پوهه نه یې، تپوس ترې وکړئ په کوم بنیاد دا خبره کوي، په کوم دلیل یې کوي، کومه داسې حواله لري. ځکه چې ولې چې دی دا د علم دروازه ده، په ولې پابندي نه ده پکار، دا د ولې باندې پابندۍ دا کلتور چې دی دا د عربو نه راغلی دی، د عربو نه پښتنو ته را رسېدلی دی. او په دې به زه بل وخت بحث کوم چې دا څنګه راغلی او د عربو نه ولې راغلی دی. ځکه چې په کوم ځای کې تا ته وویل شي چې ته په پټو سترګو یقین کوه په دې خبره او په پټو چې څه دې واورېدل هغې باندې امین وایه، ته پوه شه په دې خبره کې شک دی، په دې خبره کې شبه ده، په دې خبره کې مسله ده. ځکه چې په تا د سوال پابندي ده. په دنیا کې یو عالم هم، یو نظریه هم، یو ساینټیفک ریسرچ هم تا نه منع کوي د کوشچن کولو نه، تا تپوس کولو نه منع کوي. چېرته چې په تا د تپوس پابندي ولګېده، چېرته چې تا ته وویل شي چې پټو سترګو دا خبره ومنه، ته پوه شو دې خبره کې چل دی. او په کومه خبره کې چې چل وي، په کومه خبره کې چې شک وي، هغې خبرې سره د هغې نظریې سره، د هغې دلیل سره سفر څنګه کېدی شي، مخکې تګ څنګه کېدی شي. نو بس دا یو ذهن ته مې خبر راغلی چې تاسو سره شریک کړم. خپل خیال ساتئ، ژوندي اوسئ.